بله دعا د نبی علیه الصلاة والسلام بارک ته ده. حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وایي نبی علیه الصلاة والسلام به ډېر دغه دعا کول: اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا الله زه ستا څخه سوال کوم، غوښتنه کوم د څه شي؟ د هدایت. ما ته هدایت ورکړه. اوس رسول د خدای دی، لیکن زموږ دپاره تعلیم دی. د خدای د رسول هدایت پر کوم انداز باندې و. او والتقى تقوا را په نصیب کړه. اول هدایت راته وکړي، بیا تقوا د پرهیزګاري چې ګناه نه کوم. او العفاف عقلمني را په نصیب کړه. خدایه د خدای رسول دا دعا کوي، څومره ښایسته دعا ده. او موږ خواران خو نو ټپ کریاب یو، په عقلمني بیخي په ذهن کې ملا نه راځي د دعا په باره کې. او الغنا بیا نیازي را په نصیب کړي چې هېڅ چاته د احتیاج لاس نه کږومه چې دا فلانی شی راکړه، دا فلانی شی راکړه. زموږ حالات اوس څه رقم دي؟ دا تمه او امید و سوال دا په څونه انداز کې دي. دا څلور شیان نبي علیه الصلاة والسلام بارک د رب جل جلاله څه وغوښتل: اللهم انی اسألک الهدى والتقى والعفاف والغنى. څونه ښایسته جامعه دعا ده. تقوا هدایت را په نصیب کې، تقوا راکړې، او پاک لمنې مې کې، او غنا بیا نیازي را په نصیب کې. زه هېڅ چا څه شی نه غواړم. چې و شی نه لرې رب جل جلاله بیا نیازي در په نصیب کوي. چې هر څونه مسکین یا غریب یې چې زړه یې در موړ کړي چې بس زه نه وریجې خورم، نه غوښه خورم، نه په ښه موټر کې سپرېږم، نه زورورې کپړې رانیسم. بس دا غنا چې دې پیدا کړه د ټولې دنیا غټ باچا ته شولې، مستغني یې یا نیازه یې د ټولې دنیا څخه. یو